کابل ښار کې د مکرویانو څخه تر تنګي غارو سیمې پورې د سړک جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي. د کابل جلال آباد لوی لارې اړوند په کابل ښار کې دغه دوهم لاین سړک نوی جوړیږي چې اوس مهال یې د ویالو جوړولو کارونه 80% بشپړ شوي دي. دغه سړک لا جوړېدو سره به د کابل جلال آباد په لویه لاره په دغه سیمه کې د موټرو د ګڼه ګوڼې او بې نظمیو مخنیوی وشي او ښاري پراختیا به ورسره رامنځته شي. دغه بنسټیزې پروژې د ساختماني چارو مسؤلین وایي د سړک او ویالو جوړولو کارونه په معیاري توګه پر مخ روان دي او له دې وروسته یې رغنیزې چارې چټکې کیږي. په دې کې پلې لارې دي، ګلدانونه دي، د سایکل لار ده پکې، ویالې دي پکې، لیټینګ سیستم دی پکې او د اسفالټ دغه یا د کیر سړک دی پکې. په دې پروژه کې موږ سره الحمدلله تر 300 نه پورته هیوادوال مصروف دي، څه مستقیم دي څه پکې بیا غیر مستقیم هم ماشینونو کې دي، کرش پلانټونو کې دي، په اسفالټ پلانټونو کې. نو موږ سره الحمدلله په دې کې وطنوال هم مصروف دي، انجنیر صاحبان دي. او دا یوه خبره درته وکړم چې زموږ څومره کاریګر چې دي د عدنان تر اعلی پورې دا ټول افغانان دي، کوم هیڅ بهرنی وګړی موږ په دې کې نه لرو. د کابل ښار اوسیدونکي دغه پروژې له پلي کېدو خوښي څرګندوي. وایي چې له دې مخکې به ګڼه ګوڼه زیاته وه او د سړک له جوړېدو سره به په سیمه کې ښې اسانتیاوې دوی ته رامنځته شي. دغه سړک باره باندې دا سړک کې بیروبار زیات ده چې څو ولایتو لاره ده او عمومي لاره ده، د کابل او د جلال آباد تورخم عمومي لاره ده. دا چې څومره زر جوړیږي دا د افغانستان د ګټه د خلکو، ځکه چې د سړک باندې بیروبار هم زیات وي چې دا سړک جوړ شي دوی خواخوا سړک باندې بیروبار هم کم شي او دا چې زر جوړ شي دا به ډېره ښه خبره شي. سړک موږ ډېر خوشحاله شي جوړېږي. موږ یې ولا ډېر خوشحاله شي چې سړکونه روان لکه دا کابل بل ځای موږ خواهی غوښتنه چې سړکونه لږ چټک او زر کار وکړي. د کابل ښاروالۍ له لوري د ښار په بېلابېلو برخو کې سلګونه دا ډول پروژې تر کار لاندې دي چې یو شمېر ساختماني شرکتونو او هیوادوالو ته پکې کاري فرصتونه هم برابر شوي دي.